بچی د کوم ځای تاسو د مدي بابا یې سهار راسې ناست یې څنګه میله نن څنګه وه سړه ده که توده ده په چکر یو ځل مدي بابا ته راشه دلته ډېر خلک ولاړ په نام و ننګ دی زمونږ کلی په دې نښو پېژندی شي چې په پولو یې شړ شم په لښتو بنګ دی نن د لوی اختر دویمه ورځ ده دې وخت کې زه او قمري زکي صاحب په مدي بابا کې یو دا تاسو وینئ مخامخ د مدي بابا زیارت د لرې نه ښکاري او هغه ورپسې نوره مقبره ده نو نن دویمه ورځ ده نو د دې کې د پخوا راسې دا میلې لګي تاسو وګورئ د دې وخت کې خو لږ ناوخته دی خو بیا هم د ځینې واړه راغلي دي او په دې ځایونو کې ګرځي راګرځي د مختلف څیزونه پکې خرڅېږي دغه وګورئ هغه سوداګانې لګېدلي دي هغه بابا ناست دی دغه چې کوم دي نو نور کسان دي هغه واړه لګیا دي هغه خپلې لوبې شروع کړي دي دا ماشومان ناست دي او دیم چې کوم دي نو لوبو دا ګاډي ماډي خرڅوي بچي د کوم ځای تاسو د مدي بابا یې سهار راسې ناست یې دا د مدي بابا زیارت دی او هغه ګنبد دی پې دا هغه باقي مقبره ده او د زیارت تر ورځو دننه مدي بابا زیارت دی دا ګنبد او دا ګیر چاپیره او دا هغه شجر نسب دی چې دا په دې احاطه کې دننه لګېدلی دی په دې باندې د مدي بابا ټول شجر نسب لیکلی شوی دی دا وګورئ تاسو لوستلی شئ دا د مدي بابا باقي مقبره ده دا باقي مقبره د خواوشا دا تاسو وګورئ دا جمپر دی دا ماشومان لګیا دي جمپینګ پکې کوي ټوپونه پکې وهي او د مدي بابا په دې اختر دویمه ورځ ده نو د مدي بابا په دې میله کې لګیا دي هلکان جمپینګ کوي مزې اخلي دا څه دلته ناستې دي ستړي شوي دي دې دمې ته ناست دي او دغه ماما لګیا دی کیلونې خرڅوي ګورو چې د دې جمپر شاته هلته یوه زانګو ده کښتۍ د کښتۍ او د زانګو په شانتې ځي راځي نو هلکانو راوتي نه غورځېږئ
هلکه ګرمي جوړ ډېره ده که نه سهاره راسې خو وریځ وه ها څنګه میله نن څنګه وه سړه ده که توده ده څنګه ها